بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یم ستاسو ورور ستاسو ملګری بلال احمد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم په دې هیله په دې امید سره چې روغ جوړ او ژوندي به یې د ژوند نه به خوند او مزې اخلئ. نن زموږ د ام اس ورډ اووم کلاس دی، کلاس نمبر 7 دی زموږ د ام اس ورډ. نو هغه کې به چې کوم دی مونږ مخکې ځو. نن زموږ سره چې کوم دی مونږ به د انسرټ مینیو ته ځو چې کوم دی په تیر کلاسونو کې هوم مینیو ټوله کور کړه. نو انشاءالله نن به چې کوم دی مونږ د انسرټ مینیو طرف ته به ځو. نو ویډیو را سره مکمل وګورئ او ډیره انفارمیټیو ویډیو ده او ډیره زبردسته ویډیو ده. نو راځئ د ام اس ورلډ طرف ته ځو. نو د هغه دپاره به موږ خپل مایکروسافټ ورډ ډاکومنټس اوپن کړو. کله چې موږ دا اوپن کړو مایکروسافټ ورډ ډاکومنټس موږ اوپن کړو، که د نور کله په شان به زموږ سره ام اس ورډ داسې انټرفیس موږ ته شو کیږي. کله چې موږ ام اس ورډ اوپن کړو نو تیر کلاسونو کې چې کوم دی موږ هوم مینیو ټوله کور کړې ده. نو که تاسو تیر پریویس کلاسونه نه کتلي هغه هم وګورئ. نن زموږ سره چې کوم دی موږ به راځو د انسرټ مینیو ته. انسرټ مینیو ته چې موږ کله راشو نو ټول نه اول خو به چې کوم دی زموږ سره دلته تاسو ته ښکاري، دلته لیکل شوي دي پیجز. صحیح ده، تاسو ته به ښکاري په دې ریډ لاین کې دلته زموږ سره لیکلي پیجز. بیا دلته چې کوم دی زموږ سره کور پیج دی، بلینک پیج دی او پیج بریک دی. لکه چې موږ به د پیج کور څنګه جوړو، بلینک پیج به موږ څنګه راولو، یو موږ به بریک کوو څنګه، یعنی په منځ به موږ څنګه بریک کوو پیج. نو نن به موږ د دې په باره کې خبره کوو. ټول نه اول خو به زه داسې کار وکړم، دلته به زه لږ پیراګراف ولیکم. دلته به زه لږ پیراګراف ولیکم. انټر کړم. دا زموږ سره پیراګراف یې ما ولیکلې، 44 پیراګراف یې ما ولیکلې. لاول ټول نه پست راځو کور پیج. کور پیج وایسته او دا به مونږ جوړو څنګه. نو کور پیج که تاسو کتلی وي کم بوک چې وي یا نوټ بوک وي او د هغه کم مونږ چې ورته پښتو کې ګته و هغه کمی په هغه باندې چې کم لیکل شوي یا کمپنیز چې کم جوړ کړي دي د هغو چې کم لوګو پې وي دغه ته چې کم دی زموږ سره کور پیج وایي. صحیح ده. تاسو ته به زه په دې ویډیو کې ومښیم چې کور پیج څه ته وایي. تصویر به هم تاسو ته په دې سایډ کې ښکاري. بیا چې کله موږ کور پیج باندې کلیک وکړو نو زموږ سره به داسې یو باکس اوپن شي او په دې کې به موږ ته مختلف کور پیجز راکړي وي. صحیح ده. بای ډیفالټ به دا زموږ سره موجود وي. صحیح ده. بیا چې موږ کله په دې باندې کلیک وکړو نو دا تاسو کتلی شئ موږ سره به کور پیج داسې شو کیږي. دا چې کوم دی ټایپ د کمپنی نیم او بیا چې کوم د ایډرس، فون نمبر، پک، د ډیټ. صحیح ده. په دې کې چې کوم دی دا مختلف ډیټیلز به چې کوم دی ته ورکې. صحیح ده. په دې کې به ته ټایټل ورکې. نو دا زموږ سره چې کوم دی کور پیج شو. نو ته مختلف کور پیج بای ډیفالټ مونږ له راکړي دي، ته چینج کولی هم شي که ته غواړې په خپله هم شی جوړولی. صحیح ده. دا تاسو چینج کولی را چینج کولی شئ څنګه ستاسو خوښ وي، ستاسو مرضي وي. که بیا ستاسو په دې کې نه وي خوښ نو تاسو چې کوم دی مور پیجز فرام آفیس ډاټ کام باندې هم کلیک کولی شئ. یا بس زه غواړم چې زما دا کور پیج چې کوم دی نه دی خوښ، دا زه واپس ریمو کول غواړم، نو بیا به تاسو په ریمو کرنټ کور پیج باندې کلیک وکړئ. نو په دې چې تاسو څنګه کلیک وکړئ ستاسو سره به کور پیج ختم شي.
دویم زمونږ سره دی بلینک پیج. زه غواړم چې زه د دې په دې مینس کې چې کوم دی بلینک پیج ورکم. دې کې خو زمونږ سره آلریډي پیراګراف موجود دی، خو زه غواړم چې زه په دې کې چې کوم دی یو بلینک پیج ورکم. زما ورته ضرورت دی او زه ورکومه بلینک پیج. نو زه به چې څنګه راشم او په دې بلینک پیج کلیک وکم، نو دلته به زمونږ سره اتوماتیکلی یو بلینک پیج کریټ شي. صحیح ده؟ که تاسو خیال کړی وي زه به کنټرول زیډ کمانډ وکم، نو تاسو ته پهله داسې شو کېدله چې په دې بره پیج کې چې کوم دی زمونږ سره دا لیکل شته دی او په لاندې پیج کې هم شته. دا دوه زمونږ سره مختلف پیجونه دي. نو زه غواړم چې زه اوس په دې کې واپس بلینک پیج کریټ کړم. نو په بلینک پیج باندې زه څنګه کلیک وکم، نو دا تاسو کتلی شئ دا زمونږ سره یو بلینک پیج راغلی. صحیح. بیا زمونږ سره دی پیج بریک. پیج بریک څه ته وایي؟ پیج بریک دې ته وایي چې مونږ غواړو چې دا پیج مونږ دوه ځای کړو. دوه ځای مطلب دا چې په دوه ټوکړو کې کټ کړو مونږه. زمونږ سره چې کوم دی د یو پیج نه مونږ دوه جوړ کړو. نو دا زما سره څه لیکل دي؟ صحیح ده، پیراګراف یې لیکلي دي. زه غواړم چې دا نیم یو پیج کې راشي او دا نیم بل پیج ته واوړي. نو زه په دې په کوم ځای باندې بریک کول غواړم، نو په هغه ځای به کلیک وکم. چې په هغه زه کلیک وکم، نو په دې پیج بریک باندې به کلیک وکم. لیفت کلیک به په دې باندې وکم په ماوس کې. نو چې زه څنګه په دې کلیک وکم، دا به اتوماتیکلی په دغه ځای باندې بریک شي. تاسو که خیال کړی نو په دې ځای کې چې کوم دی زمونږ سره لیکل وو. او اوس چې کوم دی چې مونږ څنګه په بریک پیج بریک باندې کلیک وکړو، نو هغه زمونږ سره دا چې کوم دی بلینک شو او نیکسټ پیج ته لاړ. نو دې نه چې کوم دی دا پیج مونږ په دې ځای باندې بریک کړو. صحیح ده؟ دا پیج مونږ بریک کړو. زه به تاسو ته واپس شو کوم چې تاسو کلیر دی وینئ. نو زه به دغه باندې کنټرول زیډ ویم. نو تاسو چې کتلی شئ چې ما څنګه انډ وکړو، نو واپس دا لیکل خپل ځای ته رال. صحیح. اوس واپس زه غواړم چې دا زمونږ سره دا پیج په دې ځای باندې بریک شي. نو زه به په دې باندې کلیک وکم. چې زه څنګه کلیک وکم اتوماتیکلی به دا په هغه ځای باندې چې کوم دی بریک شي، کوم ځای باندې چې ما کلیک کړی و. نو دا زمونږ سره نننۍ ویډیو وه د پیج کور او بلینک پیج او د پیج بریک متعلق. انشاءالله په نیکسټ کلاس کې به چې کوم دی مونږه د ټیبل خبره کوو. ټیبل به څنګه جوړو، ټیبل به مونږ څنګه ډرا کوو، یا چې کوم دی ټیبل به مونږ کلر وغیره څومره د ټیبل سیټینګ دی هغه به مونږ په نیکسټ کلاس کې کوو. نو که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کمنټ ضرور وکړئ او زموږ د تسلۍ دپاره یو کمنټس ضرور وکړئ چې موږ ته هم موټیویشن میلاو شي. تاسو په یو کمنټس باندې هیڅ نه کیږي او موږ ته چې کوم دی د نیکسټ ویډیو دپاره ډېر زیات موټیویشن میلاویږي. نو د بلې ویډیو پورې ما بلال احمد له راکړئ اجازت. د لوی الله په لوی امان.